څه خواره واره وربل پروت دی او مړ دی څه خواره واره وربل پروت دی او مړ دی په سینه باندې ګل پروت دی او مړ دی ورور د ورور په جنازه ولاړ دی جاړي ورور د ورور په جنازه ولاړ دی جاړي پېښور ته مې کابل پروت دی او مړ دی ډېره مننه ورور د ورور په جنازه ولاړ دی جاړي پېښور ته مې کابل پروت دی او مړ دی هر مین د بېلتانه زهر خوړلي هر مین د بېلتانه زهر خوړلي هر مین ته مین خپل پروت دی او مړ دی ډېره مننه هر مین د بېلتانه زهر خوړلي هر مین ته مین خپل پروت دی او مړ دی مونږ یو نظر کتو پسې ړانده شو مونږ یو نظر کتو پسې ړانده شو یو سړی په سنګل پروت دی او مړ دی ډېره مننه مونږ یو نظر کتو پسې ړانده شو یو سړی په سنګل پروت دی او مړ دی ته بېغمه کړې خوبونه خبر نه یې ته بېغمه کړې خوبونه خبر نه یې ستا تصویر ته یو پاگل پروت دی او مړ دی ډېره مننه او خیري شعر دی چې پخوانی مزه مې اوس نشته غم یاره پخوانی مزه مې اوس نشته غم یاره په سینه کې مې ګوګل پروت دی او مړ دی شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی درنو ملګرو مینهوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي یو واره بیا د نور کله په شان په ادبي مرکه کې حاضر او دلته باړې ته راغلي او دلته زموږ سره ډېر ګران او محترم یار افریدی دی چې د هېڅ طرف محتاج نه دی ډېر خوندور کلام لیکي مرکه مې سره جوړه کړې ده نو وخت مو ډېر نه اخلم راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی وایو همیار افریدی صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شوي ډېره مننه عزت صاحب تاسو هم مننه کوم دلته په رتګ باندې سلیمه شیل او یم خیرلی ویلی او یم ملګریو ته راپاتې چې عزت صاحب څنګه عزت نو مر همداسې عزتمند دی قدرمند دی ډېر په زړه پورې ملګری دی او منصور صاحب یو شعر به راویه عزت صاحب تو ته راډالي چې منصوره دا خو د یارانو لوی خلوص دی کني منصوره دا خو د یارانو لوی خلوص دی کني او ما سره څه دي چې یاران ورپسې ماله راځي نو عزت صاحب ډېره مننه کوم عزت صاحب دلته په رتګ باندې واده بې پوره ډېر زیار هرې ځلې کې والا دی داسې کانیوبو کمرون لري چې همداسې ادب یې پوره مخکې ګوم پورته کړي موږ سره ټول انشاءالله یو ډېره مننه تاسو هم ملګرو مینهوالو کتونکو تاسو له پاته ده تاسو له بېته کلامونه هم شریکوو څه پوښتنه بېته هم کوو خو ټول نه وړاندې د موږ د پاڼې د مینهوالو سره څه لنډه غوندې پېژندګلوه وکړو موږ خو چې خپله کومه زوتي نومه رو محمد ګل نومه مې رو او ادبي نومه کې غمیار افریدی یادېږم یو پریدو کوم سره تعلق ساتم یا بوړې سره مې تعلق دی ډېره مننه ځین چې مینهوالو له شروع کې څه شریک کړي نو ډېر خوند غزل یو څو شعرونه لري مو غزل اکثر لاندې دي یو څو شعرونه دي چې یو مې ځیګر دی بل مې ځان دی مړه څه دی خیال دی یو مې ځیګر دی بل مې ځان دی مړه څه دی خیال دی یو کلر خیبر دی بر افغان دی مړه څه دی خیال دی مننه او زما بریتونه د مستې نه که تر غوږو رسي زما بریتونه د مستې نه که تر غوږو رسي ستا په نارې پوزه پې ځوان دی مړه څه دی خیال دی ډېره مننه او زه د اټک نه تر افغانه پورې یو ګڼم ټول زه د اټک نه تر افغانه پورې یو ګڼم ټول هر یو پښتون زما جانان دی مړه څه دی خیال دی او دومره غرور او تکبر خولیا په ځان مه کوه دومره غرور او تکبر خولیا په ځان مه کوه روان د حسن د دوران دی مړه څه دی خیال دی ډېره مننه او خیري شعر دی چې صرف یو زنه یم چې ځان او هم ځیګر دی زما صرف یو زنه یم چې ځان او هم ځیګر دی زما غمیار په هر چا باندې ګران دی مړه څه دی خیال دی ډېره ډېر خوندور ډېر الله کاله مینهوالو کتونکو تاسو ورته ورودو بلا خوند ته موږ هم واخیستو تاسو به هم خوندونه اخیستي غمیار افریدی صاحب د خپله ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه یعنې استاد دې څوک دی شاعري دې د کوم وخت نه شروع کړې ده او د کتاب په اړه دې څه خیال دی زه خو به داسې ووایم چې خیر په شاعرونو کې وزن پوهېدم هم نه ځکه چې موږ دغه کلام خوندور نه دی دومره زور پکې نشته خو بیا مې ادب یې پوره هلې ځلې کړو استوز خو به داسې ووایم چې مو هر په پښتو کې لیک کوي که کشر دی که مشر دی مو استوز دی زه خپل استوز ګڼم زه نه یې لوړ ګڼم او شاعري به داسې ویم چې سکول یې وختونه هم د ټاپې ماپې او دا به م کوزولې پوسولې سه ډېر پوهېدم هم نه په غوښ کې خو سکول یې ټونه مې وکړله تقریبا داسې زه په لسم کلاس کې وم چې بیا مو غزلې شروع کړي دي غزل مې لږ لږ لیکله او په وخت کې داسې مو په علاقه کې به اوس هم داسې ادب خو ماشاءالله اوس لږ ډېر شوی دی خو په وخت کې لږ غوند کې کم وه د ادب مادب له چا وخت نه ورکولو نو په وخت کې مو پوهېدونه بیا رسم نه پس بس مو شاعري له لږ غزل مې شروع کړله بیا مې دلته مشاعرو لر وتم نو هغسې مو ډېره اصلاح وشوه نو ادبي سوزون یې مو ټول هم دي چې کوم یم په پښتو کې لیک کوي مو استوز دی
و کتاب په حاله خو به داسې ویم چې خیر اوس خو مې کتاب عمر برابر نه دی خو انشاءالله اراده مې نشته دی. ډېره مننه غمیار افریدی صاحب د پښتو خو ډېر صنفونه دي تو په کوم صنف کې کور کړی او تر دې دمه څومره کور کړی؟ خو چې رښتیا خبره یې غزلې مو خوښ هم دي او غزلې لیکم هم د غزلو مې ډېر کور کړی دی او باسه نشنه خو به خاوي او لږ ډېر لیکل مې کړي داسې ډېر خو لا نشم ویلی دا چې ملګریو په سوچ کې به مو غزلې اشونتینه مو ته ګوډې بي نه ویو خو بیا هم لږ ډېر کورن کړی دی پښتو ادب یې پوره انشاءالله لګیا یو لا خو زلمي یو انشاءالله مخکې هم سوچ ته نور لیکل به هم کو او لګیا یو انشاءالله لږ ډېر محنت او خوري کو او لږ ډېر لیکل هم کړي دي. مننه ځین چې مینهوالو سره څه شریک کړي نو ډېره به ښه شي. زنګېږې را زنګېږې وایي خو ما را څنګه شوې زنګېږې را زنګېږې وایي خو ما را څنګه شوې د عشق مرض وهلی یې بیماره څنګه شوې. ډېره مننه او زما خو د چنار دنګه ځواني ری کړه زما خو د چنار دنګه ځواني ری کړه او قربان دې شمه وایه انتظاره څنګه شوې. او څه ډېره موده پس چې د یارانو تر څنګ راغلم عزت صاحب څه ډېره موده پس چې د یارانو تر څنګ راغلم یو یار هم راته ونه ویل چې یاره څنګه شوې. ډېره مننه او د جېټو نه یې وویشتې باروتو سره لمبه کړې د جېټو نه یې وویشتې باروتو سره لمبه کړې را پرېوتې په ځمکه وایي چیناره څنګه شوې. او اخري شعر دی چې په چا پسې مې ځان چې د یورو په شان یې رکړو په چا پسې مې ځان چې د یورو په شان یې رکړو هغه راته ونه ویل چې غمیاره څنګه شوې. ډېر خوندور ډېر الله کلام غمیار صاحب تو ژوند څنګه تېرېږي ژوند دې څنګه تېر کړو او کار روزګار دې څه دی؟ عزت صاحب که ژوند په باره کې خبره وکړه ماشاءالله تر دې دمه ښه تېرېږي شکر الحمدلله. او کار روزګار خو داسې ویم چې تر 12 ټولګي پورې مو زده کړه کړې ورو تقریبا یو کال دوه کېږي چې فارغ شوی یم 12 ټولګي پورې مو زده کړه کړې او بس ژوند هره ځله خو داسې کوم ریګولر کور داسې شته نه کله هلته هله ځله کله دلته هله ځله ژوند وخت یې راو شکر الحمدلله تر ده دمه ښه وخت تېرېږي ښه وخت روان دی ملګري تر څنګ نو دا شونتی ژوند دی ماشاءالله ژوند خو ډېر ښکلی تېرېږي ژوند ډېر ښکلی دی او ژوند ډېر ښه تېرېږي تر ده دمه ډېر ښکلی روان دی تاسو غوندې ملګري داسې نور چم ګاونډ دی ماشاءالله ژوند ډېر ښه روان دی او ژوند ډېر ښه تېرېږي. مننه ځین چې مینهوالو سره یو بل کلام هم شریکه نو مینهوال به هم خوشحال شو موږ پې هم ته خوندونه وکړو یو دوه درې شعرونه به نور شریکم چې تا چې په وربل کې ګوتې تاو کړلې تا چې په وربل کې ګوتې تاو کړلې خیال مې په غزل کې ګوتې تاو کړلې. ډېر ښکلی مننه تا چې په وربل کې ګوتې تاو کړلې خیال مې په غزل کې ګوتې تاو کړلې او چا راته ازغي په زړه کې وټومبل او چا راته په ګل کې ګوتې تاو کړلې. واه ډېر ښکلی. مننه چا راته ازغي په زړه کې وټومبل او چا راته په ګل کې ګوتې تاو کړلې او چا راته خیبر په ډازې وویشته چا راته خیبر په ډازې وویشته او چا مې په کابل کې ګوتې تاو کړلې. مننه چا راته خیبر په ډازې وویشته او چا مې په کابل کې ګوتې تاو کړلې او اخري شعر دی چې ورو دې په ځان پورې راجوخ کړمه ورو دې په ځان پورې راجوخ کړمه بیا دې زر منګول کې ګوتې تاو کړلې. ډېر خوندور ډېر الله شعرونه او ملګرو تاسو ورو د مکتب کې نو لیکل نوي شعرونه غمیار افریدی صاحب هم په منډه دی بس نیولی مو نو غمیار صاحب زه یم چې په اخري کې مینهوال له څه پیغام شریک زه خو به مینهوال دا پیغام شریکم چې ټول نه ښه خبره خو دا چې موږ شکر الحمدلله چې پښتانه یو پښتو ژبې سره مینه محبت ولرو مینه محبت وکړو پښتو ژبه ولولو ویلو کو بیا که مثال خبره کوي یو کس داسې چې پښتو ژبه لیکلی نه شي لولی نه شي نو چې کوم د شاعرانو ملګري دغه خدمت وکړي دغه په ټولګي کې کینی راشي دغه خدمت کې بل ټول نه من خبره به عزت صاحب زه دا وکړم چې ټول نه خپلې خبره دار چې امیر و پلور خدمت ټول نه من شي امیر و پلور خدمت باندې موږ هر څه ملويږي یا نه بغیر هیڅ شی نه ممکن نه هر څه نه ممکن لري نو چې موږ پر خدمت وکړو په ښه توګه باندې او پښتو ادب له ټیم ورکو او پښتو ادب نوراني ژبه وګڼو دا ټول نه غټه خبره ده. ډېره مننه غمیار صاحب تاسو هم په اخر کې ډېره مننه کوم ملګرو هر څوک کوم پیغامونه ورکوي او شاعران ملګري تاسو له پیغامونه دغه لري چې تاسو دا په ژوند کې عملي کو نو غمیار صاحب ډېره مننه کوم په اخر کې ټول مینهوال تاسو هم مننه کوم چې ته د زموږ سره اوس درنه غواړم اجازه زموږ سره کیمرامین رفعت افریدی خپل قربای عزت افریدی لور کې اجازه دی له الله پامان.